د دوحې تړون دریمه کلیزه دا ورځ په ټول هیواد کې د خلکو او حکومت لخوا په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. پکتیا کې هم د دې ورځې مراسم د خلکو او حکومت لخوا په ګډه ترسره شو. د دې ولایت اوسیدونکي د دوحې تړون مهم او تاریخي ګڼي او وایي چې دا د افغانانو لپاره د امریکایي اشغال د خاتمې ورځ د ټول افغان ولس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي. دغه د افغانانو لپاره یو د سولې تړون و چې زموږ د هیواد څخه دغه بهرني اشغالګر چې وو دغو ټغر ټول شولو، بمبارۍ ختمې شوې، ظلمونه ختم شول، وحشتونه ختم شول، وینې تویدل به ختم شول. عوام ولس مجاهدین ټول په امن کې شول، د امن په فضا کې ژوند تېروي. موږ ډېر خوښ یو، د الله نه ډېر راضي یو. چارواکي او پکتیا میشتي وایي دوی دغه ورځ د تیر په څیر یو ځل بیا په شاندارو مراسمو سره لمانځي او خوښ دي چې له امریکایي اشغال څخه خلاص شوي او په هیواد کې د امن فضا او اسلامي نظام حاکم شوی. امریکا په سر کې وه او نور نړۍ ټوله ورسره موافقه وه. الله د هغو د شکست هغه اولنۍ ورځ هغه چې شروع کړل لسم د حوت نه شروع کړې ده. دا یو بهترینه ورځ ده. دا به د موږ په تاریخ کې هغه ورځ ده چې د اسلامي امت د اسلامي نظام لپاره د کامیابي او د ویاړ ورځ ده. دا باید موږ ډیر په افتخار ولمانځو. کابو 3 کاله وړاندې په همدې ورځ د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې له اوږدې مودې خبرو وروسته د اسلامي امارت مرکزي پلاوي په دې وتوانېده چې د تړون له مخې امریکا وتلو ته مجبوره کړي.